په دغه ځای کې چې کوم جرایم پیشه دي د هغې خلاف د اپریشن خبره ده. خو افسر د ضلعې لپاره پکارو هغه راغی. دا شهید د انصاف لپاره چې کومه لړۍ د احتجاج په ټولو صوبه کې روانه وه، انشاءالله په مردان کې د دغه احتجاج زمونږ په 15 دسمبر باندې په کالج چوک کې کېدو والې دی او 2 بجې. بله کومه امید افزا کومه غټه خبره چې زه د دې صوبې ولس عوام او خاص کر د ملکنډ ډویژن بیا د ملکنډ ضلعې عوامو ته مخکې کول غواړم ضروري ده، هغه دا ده چې په ملکنډ کې دې وخت کې اوس ډېر زیات انتهایی آنیسټ او انټیګریټي والا کریډیبلیټي والا یو افسر راغی کوم چې د ملکنډ ضلعې ډیپټي کمشنر دی. زما د ملکنډ ضلعې عوامو ته دا خواست دی چې زمونږ د احتجاج دا کومه لړۍ ده نو دا هم ډېره ښه ټیک ټاک روانه ده، خو ورسره دا یو خبره امید افزا ده او ډېره ښه ده چې زمونږ کوم اوس د ملکنډ انتظامیه ده ګو چې په هغې کې یو کس به داسې دي چې زمونږ په هغې باندې اعتماد هم نشته او مونږ د هغې دپاره غوښتنې کړي دي چې د هغې خلاف د انکوایري وشي. او زه دا خبره چې کوم دی بیا د ملکنډ ضلعې عوام خاص کر د سخاکوټ هغه ځوانانو ته ضروري ګڼم هغې ته ګوشګزار کوم چې انشاءالله د محمدزاده شهید په کیس کې چې کوم پلټنې پکار وي کوم ښه افسر د ضلعې لپاره پکار و هغه راغی او انشاءالله زما دا یقین دی چې زموږ د احتجاج دا کومه سلسله چې ده دا به هم رواني، خو ورسره کومه د انکوایري خبره ده، کومه د تفتیش خبره ده، کومه د اصل قاتلانو د ګرفتارۍ خبره ده، په دغه ځای کې چې کوم جرایم پیشه دي د هغې خلاف د اپریشن خبره ده، د ملیټري اپریشن. نو دا ټولې خبرې انشاءالله که خیري زه پوره مکمل د الله تعالی نه مطمئن یم چې دا به انشاءالله که خیري ټولې پوره کېږي. او دې سلسله کې بیا زه یو پیرا دا اپیل کوم ټولې صوبې ته خاص کر د ملکنډ ضلعې عوامو ته چې په مردان کې زمونږ کوم احتجاج دی په 15 دسمبر باندې 2 بجې په کالج چوک کې نو دې کې خبرپور شرکت وکړي.